बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरसेम सरा विंडोज एक्सेल लगा ना एक्सेल तरसा एक्सेल के मुंस चले ऊपर एक्सेल इंट्रोडक्शन मकड़ा वच फातिर इस्तेमालेगी او دغه स्टार्ट या کوم غچ دي صفحه یا انټرفیس ته غیر سره بلد شي او چې د صحه ته سای لګي کوم بټنز دي یا دا صحه کومه ده یا څومره رو یا کالم شیټ یا وربوک د ټول مونږ پرون ډیسکس کړی ویلې مو ارسنال سو فایل سے د فایل نه سٹارټ خلوا फाइल स्पीकर का हाकिम बियलिम बविया वर्ड के से फजलता से कुम मهم چې د एक्सेल مر بتا دی هغه ورد په پیګه غنه بیا مونږ جام فوکسه را هغه بیا سے هغه نه الریډي پیګه اول هم د په هم کې تاسو چې بره هیڅ نه بلانک ور بوک حساب بلانک ور بوک نه یو نوې ور بوک حاصل شي سیدا ریسنټلی نه مطلب چې کوم په موجوده وخت خلص شوی هغه تاسو دلته حیا ای پین نه مطلب چې کوم په نه شوی هغه تاسو سره پین کې خیسه دا الته پین کیږي ای نیو نه مطلب دا غدا چې نوې وربوک حاصل شاله تکلیک کوي بلانک وربوک نه یا دلته بای ډیفالت مخکې جوړ شوی دی هغه څکلاله چې د زنر خلاص کای مثال په تور یو چارت د جوړوي دلته مایکروسافټ ایکسل مخکې جوړ کړی دی چې مثال دلته کزه کلیک وکم بلډ پریشر ट्रेकर ده کنه د نه کلیک وکم دی ویني فشار کوم غي جوړ کړی د سیستم د کلیک تغیرات وروډاین هغه د نه الریډي میډ جوړ شوی دی هغه سکرول شي استعمال کوي خو حالک دا نه اسم لې دغه په خاطر ور دي زنه یو حالک هغه چې ډېر ټیم ورنه سي نو دا اسم له استعمال نه لري سي ارسه یو پن لیار کړل شي چې د مایکروسافټ ایکسل کوم سیو شوی فایل وی هغه سره کنده کوي ار خلاص کوي ریسه اول اوپن چې کلیک وکړئ ریسنټ ته ریسنټ مطلب په موجوده وخت کې چې کوم څه خلاص کړي هغه دلته بریخي اولډر معنا زړه ټوډے نن ورځ چې کوم خلاص شوی دی هغه داغه دی او کوم مخ کې چې خلاص شوی دی هغه دلته خیسه ده په دې برخه کې ون ډرایو کې در سره دا ون ډرایو یا لکه ګوګل ډرایو هلته یو ډرایو ده په مایکروسافټ کې جوړیږي مایکروسافټ کوم وینډو هغه چې د یو ویب سټ جوړ کړی دی سه په هغه کې جوړیږي هغه نه کړل چې یو مخکې جوړ کړی وي دلته خپل اکاونټ ته ساين ان شي دینه بشای الته به ایکسل فایل مچولې وي روبي خلای هغه به پن کې سه یا په دې سپیسي کې در سره ده په دې سپیسي کې په کوم ځای کې در سره درشه دلته ول ټایپ په ډاکومېنټ کې نه د زویته چې په ډیسکټاپ نه سره د ډیسکټاپ کې په کومه فولډر کې دا غار ول ټایپ د نه په فولډر نه بیرو خلای بل آرٹ پلیس دای آرٹ پلیس هم ون ड्राइव پر مربوط دای براوز هم د کمپیوټر د کوم وتاک نه خلای څه زویته آیم چې مثال مصر الته چې دای په ډیسکټاپ نه ایکسل فایل لا مصر شتانه حضرت سم د سپیسیتا ز په دا ड्राइव کې مصر سره دی په دا کې کوم یو دای د خنه د ورډ فایلونه دی ایکسل ولر خلاص سوال شي سیدا ارشه زدلته وقسم سلایډز مصر چیرته دیا فایلز زبدا سوا کام چې سره کم یو ایکسل فایل په وال نه سره کم ایکسل سیو به کام دلته په ډیسکټاپ نه دی به موږ خلاص کو سیدا زبدا سیو به کام براوز د لی په نوم سره کنتا په ډیسکټاپ نه سیو کړلو ارسه ایکسل اوس بان کای اوس وینډو بٹن ار ایکسل بیر تخلص کای ایکسل میں خلاص کړلو زر سم شرط امون دلته وخت یې داس مده ذکر اوپن تر شي اوپن لیار کړل شي چې د ایکسل شوی فایل سره کوم تکر خلاص کای مخ کې غدا هر شي کسه براوزر شي براوز کې په کوم ځای کې زمو ډیسکټاپ نه سیو کړو کنه دا غدا هر شي کلیک وکای اوپن نه کلیک وکای خلاص کنه هغه ته کې چې کینو الته ټایټل موږ راغی هغه فایل سره کوم سره خلاص شول اوپن لیار کړل شي چې یو فایل سره کوم تکای د ایکسل سیو شوی فایل چې هغه خلاص کای په ون ډرایو کې ظاهر کړي یا ګوګل ډرایو کې یو کلاود دی الته په ډیټابیس کې سٹور کړي هغه نمبر خلاص سوال شي انفو دا په کې ویلې په ورډ پروګرام کې انفو دته وای انفو خپل اصل کې معلومات یې په هغه کې په انګلیسي کې انفو کړل چې د فایل په اړه معلومات ترلاسه کوي چې په کوم تاریخ لیکل شوی دی دلته کسه په کوم تاریخ لیکل شوی دی سایز څومره دی ټایټل چې دی اتر چې دی چا لیکل دی مختلف په څو وجو لیکل دی په څو وجو جوړ شوی دی ټول معلومات په دې صحه کې درکوي سیدا پراپرټیز اصل کې خصوصیات ته دی خصوصیات یا پراپرټیز کسایا نو کچرته زاوس دا مصف کړه وای دا فایل زرو شام سیو کام دلته بزله کلیک کنه کې وکام احمد دا هم لګ لیکنه وکړه
چې مو کړله کنټرول اس سره دا سیو کام سیو خدای کنه ارشد زنه وځای ارشد دا فایل بیا خلاص کړئ اوس دې فایل په اړه څه معلومات که څه کله جوړ شوی دی اتر څنګه دی چې ډېر کله څو ورځې بعد یا میاشتونه کې ودل یا میاشتې کې ودل که څه ان بده پر شي په ان بو کې په اړه معلومات سایز یې وتا شریعه درې کې بي سي دا یو څه کې بي دا یو ام بي دا اول بیٹ دا ان اورستر کې بي دا هغه کې بي سي به څه دا ام بي دا ام بي سي جي بي دا جي بي سي بیا ټي بي دا ټي بي سي بیا هغه نو ورست نور هغه درجه دی ام سره کمپیوټر کې دا سلسله واده سي دوه کی به نه ده دومره وړي کې سایز لري او تا شاریا درش پته کی بي سایز دا ټایټل اوس پر نشتا او ټایټل امر کولای شي او ټاکس چې کومه کټګوري کې دا ریلیټ په 2 بجې 2 بجې 15 بجې د سره کانه تغیرات کې وستل شوی دی او په دا 2 بجې وته سره کانه شلو جوړ شوی دا فایل مو 2 منټه مخکې جوړ کړل کنه ها پروټیکټ دا په وټ کې لوي کنه always open read only کچرته دا اندې حب شوی و نو دا فایل چې کله څخلو سوي همیشه پر بچي وي ریډ آن نه وي تغیرات بنشي کې وستله خالي ریډ آن نه وي خالي بل وستله شي ریډ آن نه خالي وستله مطلب ده د نن کلیک وکړلو دا فایل وز بندا صحیح دا سیو کای و سر سه خلص سوامي دا د چې دا الته والی کل چې دا غا مصر ریډ آن نه دی وینه اوپن از ریډ آن نه یاس کیا دلته رشم بیرته زخلوز کم دنو کم الته نسره اپشن هډ دی کنه ریډ آل نه دا لیکل کړل شه مگر صرف کوله نه شکل ته زره شمه 7 کلیک کم کورنا گیلدا او دنا ریډ آل نه مطلب دا غدا چې مسره د فایل خلی په ریډ آل نه کې خلاصي کې دومره ویلې کنه وخت ارشه د یاس کای ریډ آل مسره سیټ پر دی پر سیټ شوی یار شاید دلته لیکل نه دا ریډ آل نه دی مطلب خالی په دې کې څه کړل شته یا چاته غالطه وارننګ ور کوي مثال په دې کې څه تغیرات نشر وسره دا ریډ آل نه سیټ شوی دی کته چې بیا هم پسې مړو هغه الته پیسټ یا کوم نور تغیرات سره کنته ویني خړکړی دی موږ ارشه فایل نه دومره کوي یا سترانګ نه دی ارشه بل چې د مسره پین پو کې بیا ته ریډ آن نه مان ځوړای الته برشه چې وکای ترشم د یس کای فایل ترشای info هرډ آن سیټ شوی دی بل چې د انکریپټ وذ پاسورډ په یو ور بوک نه لګو هغه سره کنده د ځنه چې هیګر شي پاسورډ اوکې کای پاسورډ ور کای یو دوا درې او یو دوا درې دای پاسورډ شولو ارسای دا هم سره مهم ډاکومنټ اسناد دیا دای من سره بل کپی هغه فایل خو چې دا هغه زون ته فایل بل فایل سیو کام سب ای سره زپا کم په ډیسکټاپ نه سره سیو کام ها سیو مکړلو و سره کانت شولو هغه فایل روغلل ویني دل چې کله څه کلیک وکای کله ستاره کوم شای پاسورډ سیټ شوی دا کزه دلته خلاصوم څنګه پاسورډ وړي کا پاسورډ غلط پیر کین نه خلاصي کا پاسورډ سیو ور کوم سره غند کیږي خلاصي کی سیدا په دې ډول کله شی په یو فایل نه یو بوک نه سره کوم پاسورډ والا غوای دي زنه بیرته لري کوي شته زنه پاسورډ ور کای هغه اوکې کای 1 2 3 بخای پاسورډ مې غلط کړل پاسورډ سره ریموو شولو پروټیکټ کرنٹ شیټ تای کسای مونږ د سی الیو چور بوک از ا کلیکشن اف شیټ د شیټونو مجموعه ده کنه وس دا یو شیټ دا بل شیټ شولو دا بل شیټ شولو زه د کرنٹ موجوده شیټ کې چې ویلوړ یم خالی په دا غره سره کم تکان پاسورډ لګوم سیدا زه په دا شیټ نه کسې دا پارس کې زدا رینیم کامر شای په دې صحه کې د چې کې دای دی ورډ پرشه دا د ایکسل نوٹ شولو پارس کې ایکسل
زين مثال په دې د یو وربوک دا سي دا په دې وربوک کې د ورډ کومه صفحه چې د وربوک نه د ورډ کوم شیټ چې دا د حالات تغیرات د نشي کړ وستل یا نور په خطا پیپرم جوړ کړی دی خو د سره کنده د ایکسل والا کې د تغیرات ور وستل شي درشه په د کرنٹ شیټ کې ویلوډیم ز په دینه پاسورډ پروټیکټ کوامه ارشه انپوت کلیک وکای دلته شنه پروټیکټ کرنٹ شیټ د نیم چې کلیک وکړلو ارشه پاسورډ ور کایو درې یو دوه درې بنور کا خاصه مثال پتا ورته ہے دا اوکے کای وزه دا بندوان د سیو کای د بای ډیپارټمنټ بیا کافی وړي حاضر ډیسکټاپ میں سیو کان اور سیو کای فایل د مصر شي فایل درول کنه اور شی وس چې کای دلته مصر پاسورډ غوړیا یو مخ کې ځنان پاسورډ کې دا غلره کای سیاس کای دینه پاسورډ لګیدل دی کنه اوس کزل در سم ډیلیټ کوان ته مزر چې دا پاسورډ په دین پاسورډ مې ور کړل کنه تر شاید ډیر تازه شام کرنٹ شیټ مزر پروټیکټ شوی دی کنه یو د درې نو کې کې مزر سره کنده شلو اوپن شلو کرنٹ شیټ یو د موجوده شیټ سره کنده کای پروټیکټ کوي پاسورډ کوي د ځنه کړل شي سیدا انپو کې بل چې دا پروټیکټ وربوک سټرکچر دا سټرکچر اصل کې جوړښت دی سیدا هر شی کله چې دا یو شیټ دی د حقیقت سره په دې چې رائټ کلیک وکړئ دا خپل سټرکچر لري دا د سټرکچر دی د شیټ هر شیټ یو ځل د سټرکچر د ډیلیټ کوي د صدا شیټ دا سټرکچر څنګه نه رینیم کوي بارز دې کپی کوي یا هایټ کوي یا ټیبل کا ټاپ کلر رنگ ور کوي چې زه ته هم چې مثال ز په دینه بغل لګوم پاسورډ لګوم چې مثال دا شیټ چې دای رینیم کولای دی څنګه نشي دی ورډ نه دی نشي بدلول اسنه چې خالق بل نوم ته ولګي یا مثال په تور ډیلیټ کولای دی نشي هر شي سایت زه نوم ور کوم ورډ نوم ور کړو زه مثال دا نوم د څنګه یا د رینیم کولای دی نشي بل څه د انسرټ کولای یا ډیلیټ کولای دی نشي اوس کزه ډیلیټ کوم د یاس کا ډیلیټ شول کنه زين ډیلیټ کولای دی نشي هر شي دا شیټ ایکسل والا کنه خډانګ شول هر شي فایل تا او فایل کې پچشتر شای انپو تا انپو کې پروټیکټ پاسورډ نه کلیک وکړئ پروټیکټ وربوک سټرکچر هر شي پاسورډ ورکای یو 2 3 سیدا دا بیرته پاسورډ تکرار دنه غوړي دا ورته پاسورډ تکرار راوي زوس په دینه کلیک کوم رائټ کلیک کومه برخه چې مسره حواله ورکړل کنه ډیلیټ رینیم کاپی هغه هایډ دا د سکرل شي څه ځکه چې مو په دې پاسورډ لګولای دا دنه پوښ ولای چې کله غوړه چې په داس دی وربوک کومه د شیټ په کومه غچ دا سټرکچر نه جو پاسورډ ولګوي د دې څنګه کړل شي سیدا دا وربوک کسه دا نه خو نه لګیداله د مکمل وربوک اصل کې شیټ نه لګیدلای دا دلته شیټ نشه اډ کولای ویني پلس علامت شي دا بند کنه هر شی بیرته بچي وکای انپوت ورشای په انپوت کې بو دینه بو پاسورډ لري کای پاسورډ یو د درې پاسورډ هغه لري شول کنه اوس موږ سره پلس علامه کوو بل شي ټوخه شم کنه دلته رائټ کلیک وکم داري نیم کوله ډیلیټ کوله شم کنه ځکه غنی موږ پاسورډ لګول شو څوک دې په دې کې تغیرات نشر وصله دې اپشن وځي پاپ دډا والا لن د ریسټریکټ دا ریسټریکټ نه مطلب دا دی چې غوړای یو ایکسل فایل دی هغه غوړای د نور خلکو سره شیر کوي دا سرور سره مربوطه ده اډوانس موضوع ده سیدا یو سرور ویل درې کنیکټ ټو د رائټ منیجمنت سرورز ان گیټ ټمپلیټس هغه سرور کې به شیر کوي هغه نه به خلک راشي سره کنته شي خلکو ته رائټ پیر کوي څوک د اکسس کولای شي څوک د نشه دي ته کنفیوژن ما خلک نور مخیم کمانډ نه ده سیدو ا ډیجیټل ساینیچ د پورت پروګرام کې لوي کنه اصل کې دلته دومره استعمال هم نه لري خیر بیا وړای دی یو مارک از فائنل دی مارک از فائنل نه مطلب دا دی چې دا د ایکسل یا د ورډ یا پریزنټیشن مارک از فائنل شوی دی ختم شوی دی دا چې کله نو سوال ته به مارک از فائنل لیکلی وي مطلب په دې کې نه تغیرات مار وړای یو مثال چا کې تو لیکلای دی البته مارک از فائنل لیکلو مثال په دې کې نه تغیرات ور نه دی کې ما تغیرات ارت ډیجیټل ساینیچر نه مطلب دا دی یو کتاب چاته لیکای صحیح ده ځای خالی مین کنسپټ درغه او دا کمانډ دومره استعمال نه لري یو چاته کتاب لیکای غم کړلو وم لیکلو هغه تم سند کړلو صحیح ده سند دې نه کیږي ما تر څو کسه شیر نه چې کلیک وکای ایمیل نم سند کړلو اوس بیا هغه بیرته په خپل کمپیوټر کې خلاص کې خلاص کړلو هغه یو ساینیچر امضا لري کنه هغه یو هغه وی غړای وی اتورټي یو چرواکای وی کنه هغه به من سره چې وکیا
په دې ایکسل کې به موږ سره یو ساینیچر اډ کړي چې دا یا تاسو په صحیح ډول دا موږ سره کتاب یا د هغه ډاکومنټ مو ترتیب کړی دی یا په اعلی ډول دی پر موږ سره ساینیچر استعمالېږي په ورډ کې په ایکسل کې آر پروګرام کې چې صحیح ده دنه په شولا اډ ساینیچر مارکز فایل کزو لا دا خو موږ سره اوس ریډ آن لیست شوی ده کنه دومره اپشن په یو په کې شیټ کې نه زپکې کزبل ته نو خلاص کان دلته به موږ سره مارکز فایل فعال شوی وي دلته راشي input او راشي پروټیک شیټ نه کلیک وکړئ مارکز فایل ویني یا ډیجیټل ساینیچر هم فعال شوی دی صحیح ده مارکز فایل نه کلیک وکړئ خدل د چې وای تاسو دا سیو کړئ چې مارکز فایل کوي چې لګلې کنه هو کې وکړئ کنه نو ضرورت نشته ځکه ټایم نه پته راو چې ما کې الریډي په دینه پیږي صحیح ده دومره مهم کمانډ دی مهمه خبره چیرته ده په دې صحه کې ده خو چې چون کې د سره کم دا وای بلاد وای انپو کې بل شي د دنه په شو لکه کوم څه نه نشته کنه شوی په بیا کې ویډیو کې وکسای ارڅ چیک پر ایش دا چیک پر ایش مطلب کوم مشکل پر یا کوم څه کې مسکی کې ډاکومنٹ کې ارته چیک کا انسپیکټ ډاکومنٹ انسپیکټ اصل کې تلاشي او سلطه یاد غته تحقیق ته چې غته ارشه علمنه انسپیکټ ډاکومنٹ دا کوم ډاکومنٹ ته دا مت انسپیکټ کا چې چاه بو مثال په دې کې شیټونه نه پټ کړیا دلته زه د لک تکلیف یو د صبر وړم تا ارشه په دې کې ملا غلي کنه وکړه علي می ولې کلو دلته نیم می ولې کلو سیدا نیم شلو او دلته می علي ټول فکر پارس کې چې شلو دای مسره علي نوم شلو د چې شلو د کلاس شلو د چې شلو د فیس غشولا کلاس مطلب ولې کې چې سیکنډ کلاس ہے ټول سیکنډ کلاس کې دی ارشه بل فیس ہے فیس مثال د هر کلاس ده سلور ثواب غنه کلاس ہے فیس شدا سکش کې پاس کاس خالد لیکنه په خطر مې دا ولیکل تبریح هو کنه هر شی اوس کسه د می بل شیټ مو هوستلو چې مو وکړل دا غلګ لیکنه مو سره کنده کړل کپی می کړل پغه صحه کې می سره کنده کړل پیسټ کړل دام دلته وی چواله صحیح ده وسر سے کسه پدې کې مې یو دا شیټ پټ کړل او شی هاډ نکلی کو کای د مخ کې سوس سره کنده شی د سره کنده ټاپ کلر شی دی سټپ بای سټپ ډیلیټ سکور کیا هاډ اول شیټ هاډ شو کنه مو هاډ کړل اوس دا مو سیو کړل بکوان په نوم مې سیو کړل په ډیسکټاپ نه سیو شو لکنه بکوان په نوم دلته راغلل اوس دا ته پلس ته ولا غلو یا بل ملګری دیر کړل وایلا غلو ته دیر کړل ته اوس کس چې په دې کې دا کوم چې مطلب کمنټونه کې پټ کړی دي یا شیټونه بنوي کې پټ کړی یا نور تکرات بنوي کې رسل کنه اې دې انسپیکشن کوي تلاشي کوي هر شی چې واکه دا بخلوص کوي چې خلاص مو کړل په دې ځکه چې واکه فایل ته برشای انپو کې به چیک پر ایشو انسپیکټ ډاکومنٹ دلته کسه کمنټونه چې کې په غوي یاد دلته کسارته انسپیکټ کوي ښه یا مثال په تور ډیټا ماډل کې اډوانس موضوع دي سه ډیټا ماډل نه زوز نه هغه امبیډډ یا مثال په تور دلته راشي ایکسل سروے یا ډیفاین اکټیو فلټر کې کوي یا مثال هډ ان نیمز چانومونه کې هډ کې انک یا رنگونه کې پټ کړی یا راشي مثال په تور هډر پټر چا پټ کړی هغه ټول سره کنته کرت کې وکسا یا هډ دلته چې ولکه ورک شیټ الته شیټونه یو شیټ مو هډ کړی دا کنه دغه تم چیک ولګا و چې په انسپیکټ نه کلیک وکای اوس دغه انسپیکشن وکړلو دلته یو چې مثال اتر دلته پراپرټیز کې لږ مشکل پیدا کړ چې دغه غاچې د ډاکومنټ ته اتر یا لیکون کا سره کم ته نه دا اټ شوی دا یو مشکل پیدا کړلو دلته لوندر سای ویلې دلته چې کړل دي نمبر اپ هایډن ورکشیټ پاور 1 یو ورکشیټ نو پټ کړی وکنه آی دلته موږ ته سره کم ته کړلو واه یا چې په دې کې یو ورکشیټ په دې وربوک کې پټ شوی دی الته اوس کسه کڅه غوړای چې د ناس چې واکای ریموو کای او ریموو نکلیک وکای کنه دا کلوز کای
او ورکشیټ په تاسو ته اوس پاته ولګېده چې پټ شوی درشه په دې ځینې به کلیک وکړئ او انهایډ نه به کلیک وکړئ دا هغه ورکشیټ موږ سره هایډ شوی دی په دې نه کلیک وکړئ دا وکړئ کې موږ سره هغه ورکشیټ خپل ځای ته راوړلو صحیح ده هر شی فایل ته په فایل کې بل شي دی انفو په انفو کې check accessibility check the workbook per content the people within دلته check accessibility نیم کلیک وکړلو اوس قسمت چیک کا چایا په دغه کې یو کوم بوک چې دا دته وایل کې کنه ورکبوک بیا شیټونه کې دی یو دوه درې شیټ په شیټونو کې بیا روګونه بیا کلامونه کې دي په دې کې کوم مشکل بنوي کار بنوي کې خلکو کې استعمال شوی یا نور کوم مشکل بنوي کنه یا صح رنگ چې دلته صح رنگ ور کمال ته مثلا چک کمپټیبلی کړه ته میسج ورکړی دی کنه ان ډیفیکلټ شیټ نیمز دلته دا نمونه چې ته غلط ور کړی دی دا مسلکی نمونه نه دی هغه مت غره کړل کنه یو میسج اکسسیبিলিټی مطلب چې دا مشکل کې دی چې دا شیټ وان دا یو مسلکی نه ورکړي ته باندې کزر شم کسې په دې نه یو پوسټ شیپ وچاو دلته راشي شیپ ته ځنه یو شیپ وچاوال اوس کسا زدا پان کا مرشي فایل ته فایل کې زوس کس په دې فایل کې آیا کوم مشکل یا کوم با مسلکی بری کنه چیک اکسسیبل نه الته چې وکړ کسې ایرر وکړه چې ته په سلایډ کې دا د ورکبوک چې دا ایرر کې راځي کسې ایرر نو مطلب لیکلای دا چې لیکل دی میسنګ الټرنیټیو ټیکس دا غم چې چوالای دا په غلط ځای چوالای دا یا دلته کوم غ شیټ نمونه چې دی ډیپارت شیټ نیمز دا وارنینګ د سامنے د سره کم د کوي سیخ کوي د په خاطر استعمالېږي یا هم تیز رنگونه استعمال کړي کسر شای دغه ته مو سره کم ته کالر ویر کړلو 10 کالر مې ویر کړل چې بریښنا سپین رنگ مې ویر کړلو اوس زدا غډنګوم او دغه شیټونو ته غام لګون چې وارنینګ ورخ کیه هر شی رینیم کوي د الی کوي او د بل شي کوي تعرف کیسے خلی نمونه ورکړه هغه ورک شول کنه خو یو وارنینګ کیسه هغه نور وارنینګونه ورک شول خو یو وارنینګ ورکړلو وارنینګ چې هارد ټو ریډ ټیکس کنټراسټ د لیکنې ته چې کوم رنګ کړای دا هغه سخت د شي ورولیا تا کیسه کوم څه کې دیا اسپین رنګ چې ورکړل ها دا لګي په دې څه کې نه 10 کې څلور سو شتا کنه خو دلته متولی کړ چې دا ډیره سخت دا مسلکی ورکبوک نه دی لکه ډاکومنټ کې د مشکل کې دي د صاحب کا په کوم ځای کې چې کی هغه ته پته لګي مته صاحب کې مسپین کالر ور کړی دا غزه بیرته کالر چینج کم کسه از کې الته خپل دي تلې کې چې دغه مطلب دا مشکل په دغه کې دي هر شای دا ډول رنگ ور کوي اوس یو کسای الته چې ولې کال no accessibility issue پر کوم مشکل ته په کې سره کنده نشتا people with distributed should not have difficult reading this book دا ورکو کې مشکل نه خلک کله شي پسونه سره دا ورول یو استعمال کې دا ادنه چیک accessibility نه مطلب دا غدا دا په دې خاطر څخه د مثلا د ځنی وسزون دی چاغوي په دې جام کوي ازالت سم معلومات نه کې سم غنوي ته کې پته نه لګي د سره کنده دای به کمپلیکس ده سي دا لکه څه خپل پریکټیس چې وکای بیا پته لګیږي بل چې دا چیک کمپټیبিলিټي چیک کمپټیبিলিټي خپل کمپټیبিলিټي مقایسه ته سي دا مقایسه ته حالت اوس کسه دا مسره 2021 تا اوس کسه چې مسره د ایکسل غچ دا کوم ورکبوک دا فایل دا غوړای چې مثال په 2010 کې خلاصیدای شي آیا په 2003 کې بخلوش شي په 2014 کې بخلوش شي په دینه په کلیک وکړي اوس دا مې ولې کړځي اوس کسه چې دا دلته لیکل دي نو کمپټیبিলিټي issue were found کوم مشکل نشته دا غو سره په 2014 2019 دا ټول کې سره راځي کې خلاصيږي صحیح ده دا ورکبوک سره راځي کې خلاصيږي کله د 2021 اډوانس اپشن کې وکړه وايي به د تر شي به مشکل درکې چې مثال دا په 2003 2014 کې دا نه خلاصيږي ځکه چې دا اډوانس اپشن دی هغه چیک کمپټیبিলিټي نه مطلب دا غواړي چې کسه چاهي د موږ دا ورکبوک په نورو اپس پروګرامونو ټټو ورژنونو کې خلاصیدای شي کنه اوس موږ دلته والی کال چې کوم مشکل نشته دا ار ډول هغه کې اپس پروګرامونو کې غوړای خلاصولای شي صحیح ده هر شی فایل دا فایل کې انفو د نه پوه شول د کمانډ نه
منیج دا ریکور انز دا تر ټولو مهم اپشن دا که چېرته غواړئ هغه یونټ مې برق سره وصل وای کمپیوټر مې چارج مو کمپیوټر کوس چارج رستا یو دفعه برق لوړلو کمپیوټر مو مړ شول اوس دلته مهم سند مرون کړی دی که نه دا مهم ډاکومنټس دي سیف کړی مې هم نه ده نو برق لوړو کمپیوټر هم مړ شول دا مهم فایلس دا اوس به چیک کوئ ځینې خلک وایي چې کمپیوټر کې وخته وم برق رنې لوړلو کتاب مې نیم رسولی لیکلی مو خو هغه سره کم شول ختم شلو برق لوړلو هغه یې دومره خوري لوړه شي خو دوی ته د اصل کې د کمانډ پاته نشته که چېرته ته په برق سره کمپیوټر دې لوړو فایل دې نه دی سیف کړی او دلته چې وکړه کمپیوټر دې نه مړ شول چې بیرته خلاص کړه خو اف وي دې ته به روشئ چېرته ریکور انسیو وربوک دې نه به کلیک وکړه نو دلته چې کوم انسیو شوی وي برق لوړ شوی په هغه جریان کې هغه وربوکونه یا هغه سره کنه په دې ځای کې ساتلی کېږي خو مثلا داسې یو فایل هم نشته چې مونې برق لوړ شوی وي هغه مونږ نه وي سیف کړی نو دوسره به دلته وي هغه به بیرته خلاص کوي هغه کې بیا کور وکړئ چې کوم ځای پر کور کړی سي دا کمانډ په دې ډول استعمالیږي انفو کې بل لاندې چې دا براوز دا 2021 کې وړی دا د نوی اپشن د څه والا کې شاید ویم نه مثال غواړی چې بس سیو یو سیو دا سیواز دا او دا سره کوم ته کو بیا راتلونکي ساعت کې وایسي دا پرنټ دا نر برخیا